سلامونه پر سیف ګارډینګ باندې غږیږو که څه هم دا کانسپټ یا بحث ډیر اوږد دی او ډیرو کلیپونو ته اړتیا لري ان شاء الله په مختلفو کلیپونو کې به د سیف ګارډینګ او د سیف ګارډینګ اړوند موضوعاتو په اړه باندې خبرې کوو په دې کلیپ کې فقط سیف ګارډینګ در پیژنم سیف ګارډینګ د نهادونو او بنسټونو یو مسؤلیت دی د دوی د خوا یو هڅه او کوشش دی د دوی د خوا څخه ډاډ او اطمینان ترلاسه کول دي چې د دوی د کارمندانو د دوی د کارونو کړنو اپریشنز او پروګرامونو په وجه هیڅ چاته ضرر نه پیښیږي خصوصا هغه ولنریبل یا زیانمن او زیانمنونکي خلک کوم چې د دوی د خدمات څخه ګټه پورته کوي هغه که ماشومان وي که لویان وي او یا هم مشخص یا هم داسې ډلې او ګروپونه وي چې هغه ډیر زیات زیانمن وي علاوه پر دې باندې په سیف ګارډینګ په پالیسیانو کې یا کړنلارو کې هڅه کیږي کوشش کیږي چې د هغو کسانو څخه چې خدمات مراجعه کوي خدمات ترلاسه کوي او یا هم په هغه کاري محیط کې دوی راکړه ورکړه لري ځي او راځي د هغوی خدای نخواسته د کوم ډول ابیوز یا ځورونې سره مخامخ نشي د ناوړې ګټې اخیستنې یا سوء استفادې سره مخامخ نشي او بله لا دا چې په دې کې تر ټولو ډیره زیاته مهمه برخه چې ده هغه دا ده چې حتی کوشش کیږي چې مراجعه کوونکي یا د خدماتو څخه چې کوم کسان ګټه پورته کوي حتی د هغوی سره نامناسبه رویه هم ونیسي یعنې د بیهیویر اړوند هم د دې دپاره خاص کوډونه شته بعضې خلک فکر کوي چې د سیف ګارډینګ پالیسیانې یوازې او یوازې په مؤسساتو کې دي یا هم په یو این کې دي او یا هم دې ته ورته په نړیوالو انجوګانو کې دي نه سیف ګارډینګ د خلکو د مراجعه کوونکو د خدماتو ترلاسه کوونکو یا هم په هغه ماحول کې چې خلک کار کوي هلته اوسي یا د هغه ماحول سره په یو ډول نه په یو ډول باندې رابطه لري دا د هغو د خوندیتوب لپاره دا کار ترسره کیږي سیف ګارډینګ موږ کولی سو په مکاتبو کې ولرو سیف ګارډینګ موږ کولی سو چې په عامه اداراتو کې ولرو سیف ګارډینګ موږ کولی سو چې حتی په آنلاین پلیټفارمونو کې د سیف ګارډینګ لپاره مشخصې کړنلارې شته سیف ګارډینګ کیدلی سي چې په خصوصي سکتور کې واوسي سیف ګارډینګ کیدلی سي چې په نورو سکتورونو کې واوسي هر سکتور هر برخه هر د خدماتو وړاندې کوونکې اداره مکلفه ده چې هغه کسان چې دوی سره کار ورسره لري دوی د هغه د خوندیتوب لپاره کار وکړي او کوشش او هڅه به دی چې په هیڅ ډول باندې هغو ته کوم تاوان ونه رسېږي خصوصا په مؤسساتو کې او په خیري نهادونو او بنسټونو کې کوم خلک چې موږ تاسو ته مراجعه کوي دوی مخکې ځورېدلي دي کړېدل دي کړاوونه یې لیدل دي په ژوند کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ شوي دي سیف ګارډینګ پالیسي کومک کوي تر څو دوی نور د ځورونو خطرونو او نورو ننګونو سره مخامخ نشي بلکې باید کوشش او هڅه وشي چې دوی د زیانمنۍ دغه اوسنۍ کچه چې ده د هم راکمه شي سیف ګارډینګ یوازې یو پالیسي نه ده بلکې سیف ګارډینګ تعهد دی وعده ده ډیره زیاته